نن الحمدلله فصل شل یویس کلون د پکتیا په علمی پوهنتون کې درانه مشران علما مشایخ د شهیدانو ورثه سره جمع یو او د افغانستان اقتصادي پرمختیا لومړنی کنفرانس کې خبرې کوو وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ یعنی یقیني داسې د مایوسي حالت و دا یوه خاطره وه چې د هر کاڼي بوټم ته کتل او دا میلې چې نور به په ژوند کې خدای خبر شي موږ بیرته خپل وطن ته راسو خدای د الله نصرت اولا د شهیدانو شهامت د دې ملت مظلوم ملت ملاتړ چې بیرته اته څلوېښت ملکه الله جل وعلا ناکام کړل او اوس موږ او تاسې په اقتصاد خبرې کوو د اقتصاد خبرې دا ډېرې وروسته خبرې وي خو په دا 2 کلو کې الله جل وعلا په خپل نصرت دې ته راوستلو چې اقتصادي پرمختیا کنفرانس په پکتیا په پوهنتون کې جوړي او ډېر مننه کوم د وزارت تحصیلات عالی او له رهبري نه د پکتیا د پوهنتون له رهبري نه د پکتیا د ولایت له رهبري نه چې دا کنفرانس منعقد کړی ځکه اشد ضرورت ده او الحمدلله اوس توان لرو دا د الله جل وعلا احسان ده چې هغه حالت وګوره او اوس دا حالت